موجوده چې کومه میاشت روانه ده دې ته د شوال میاشت وایي. زمونږ پښتانه او خصوصا عام مسلمانان په دې میاشت کې د واده او د ښادۍ نه پرهیز کوي. هلکه وایي د دوو اخترونو په منځ کې واده مه کوئ، وایي دا سپیري. دا یو رواج دی. او د دوو اخترونو په منځ کې نکاح مه تړئ، وی دا بختوره نی، دا سپیری. دا زمونږ د خلکو رواج دی او ډیره غلطه خبره ده او غلط رواج دی. زه دا ویم چې دا میاشت د شوال د نکاح دپاره بهترینه میاشت ده. که انسان نکاح کوي نو په دې میاشت کې دی وکړي. او دا میاشت د واده دپاره بهترینه میاشت ده. که انسان واده کوي نو په دې میاشت کې دی وکړي. انکار دې نه کوي. اولی ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل محترم بیبي چې چا سره د نبی علیه السلام د غیر اختیاري مینه ډیره زیاته وه، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، هغې سره په دې میاشت کې نکاح هم کړی ده او په دې میاشت کې واده هم کړی ده. او په دې وجه دا کړي دي چې دا رواج ختم شي. معلومیږي دا چې دا رواج په هغه زمانه کې را روانو. بی بی عائشه صدیقه فرمایي وی خلق د شوال د رکوټ اختر په میاشت کې واده نکاح نه کوي چې دا زما دا واده نکاح به نقصانی شي او دا سپیره ده. وی دا خلق دروغ وی، غلطه وی. وی زما نه زیاته بختوره ښځه بله کمه ده او زما نکاح واده دواړه د رکوټ اختر په میاشت کې شوي دي. دا هغه زمانې نه رواج شروع دی او مونږ یې نه پرېږدو. مونږ ورپسې لګېدلي یو. د شیطان خبره منو، د پیغمبر نه منو. د ښځو رواج او د ښځو خبرې وسوسې منو، د بی بی عایشې صدیقې نه منو. د عامو خلکو رواجونه په هغې عمل کوو، د حضور پاک په سنت عمل نه کوو. رښتیا ووایه چې د بی بی عایشې نه بختوره بی بی بله کمه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل بی بی عایشې ته وفرمایل، په بخاري شریف کې حدیث دی، وی یو زمانه کې جبریل علیہ السلام د ریخمو په یو ټوکړه کې مال ستا تصویر راوړو، د ریخمو په کپړه کې، او ما ته وی چې دا به ستا بیبي وي. نو نبی علیہ السلام د مخکې نه بی بی عایشې صدیقې الله دا جبریل خدا الله د حکم نه بغیر کار نشي کولی. قرآن شریف کې راځي وما نتنزلو الا بامر ربک، د خدای د حکم نه بغیر مونږ رب هم نشو والی، راتلیم نشو. نو د الله په حکم په خوب کې نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام د ریخمو په ټوکړه کې د عایشې صدیقې تصویر مخکې ښوولو چې دا به د بیبي وي. او لور د چا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، او د مور نوم ام رومان دی. او د نبی علیہ السلام د نبوت نه چې هغې ته کله نبوت میلاو شو 4 کاله پس دا پیدا شوې ده. عربو کې به دا رواج و چې زوی لور به د پیو دپاره بل چاله لیږل چې هغې وله پی ورکي او وی پالي. نو بی بی عایشه ماشومه وه، نو چې څنګ پیدا شوه سوروه دې وله مور پی ورکړل. نو بیا په عربو کې یو خاندان و یو قوم و هغې له یې ولېږله چې هغې وله پی ورکړي، هلته لویه شي. بیا د نبی علیہ السلام مبارک سره د هجرت نه مخکې د دې نکاح شوې ده. او چې کله پیغمبر علیہ السلام سره دې نکاح کېدله او خبره اتره روانه شوه، نو نبی علیہ السلام خو حضرت ابوبکر ته رور ویلي چې ته زما رور یې، دیني رور. نو ابوبکر مکه اعتراض وکړ چې دا خو زما رور دی نبی علیہ السلام. نو عایشه رویره شوه، نو رویرې سره خو نکاح صحیح نه ده.
نو خدای دا بل رواجم ختماو چې دا دینی رور دی چې کم نسبی روری او دا غلوری نسبی ویره ناغی سره نکاح منه ده او د دین په بنیاد چې څوک چا سره رورولي کوي نو دا هغه لور سره نکاح جایز ده. نبی علیہ السلام ورته فرمایل بېشکه ته زما رورې خو روحاني او دینی رور مې نسبي نه او د روحاني او د دینی رور د لور سره نکاح جایز ده. بیا چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ دا په مکه کې پاتې وه. عائشہ صدیقہ ډیر زیات احادیث د نبی علیہ السلام نه نقل کوي امت ته رسي 2210 حدیثه 2210 حدیثه د حضور پاک مبارک بی بی عائشہ صدیقہ امت ته رسول دی. نو نبی علیہ السلام دا پخپله فرمائی وی پما داسې روز نه ده تیره شوې چې ما په خپلو سترګو په خپل کور کې کفر لیدی وي. زه چې پیدا شم نو ما پلار مسلمان و، زما مور مسلمانه وه، زما رونه او زما خویندې مسلمانانو، نو ما په خپل کور کې کفر او شرک نه دی لیدلی. او داسې روز په مکه مکرمه کې په موږ نه ده تیره شوې چې نبی علیہ السلام مبارک د پکې سهار او ماښام مونږ کره نه راغلی. سار او ماښام برات او یو ځل د غرمې په وخت کې راغی او په سر مبارک یې څادر اچولی و. نو یې چې رادننه شو نو یې مونږ خپل پلار ته ووایي چې بابا نبی علیہ السلام راغی. وی هغه وایي چې دې وخت کې خو څوک چا کره نه ځي، دا خو د خوب وخت دی او د غرمې وخت دی، معلومیږي دا چې څه سخت ضرورت دی وغیره اوستی دی. یې څنګه راننوت. بخاری شریف کې حدیث دی عائشہ صدیقہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام زما بابا ته وی چې اخرج من عندك څوک چې د سړي دا بار کا پټه یو دوه خبرې کو. نو بابا مې ورته وی چې نور څوک نشته، دا دوه لونه مې دي، یو بی بی اسما ده او یو بی بی عائشہ ده، باقي نشته. دا وباسم محنتګي مو باسا. نو بیا ورته نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما ته قد اذن لی فی الحروج، ما ته د هجرت اډر شوی دی چې تم مدینې ته هجرت وکړه. دومره رازداره د عمر کم دی خو پیغمبر علیہ السلام ته خبره پټه نه کړه، حالانکه د هجرت خبره ډیره زیاته پټه وه چې مکې کافر خبر نشي. دین اندازه ولګوئ چې د نبی علیہ السلام په اعتماد و، په دې دواړو اعتماد و، هم په بی بی عائشې هم د هغې په خور په بی بی اسما. وی چې نبی علیہ السلام ته ابوبکر وی چې ما به ځان سره ملګری کې، وی او تا به ځان سره ملګری کوم، ته به ما سره ځې. دا یو اعتماد و د نبی علیہ السلام په دوی خبر شو، بل څوک یې نه دی خبر کړی، چاته هم ال نه دی ویلی. چې حضور پاک هجرت وکړو مدینې ته لاړ دی خو پاتې شو. نو عبدالله ابن اریقې ته دا لارښودونکی دی، حضرت ابوبکر پیسې ورکړې وې لاړ شه، او زما بیبي د ام رومان او زما دواړه لونه دي عایشه او اسما، دی مدینې ته راوله. نو هغه بیا راغی مکې ته. نو د مکې نه دا په یو قافله کې مدینې منورې ته منتقل کړه، او بیا په مدینه شریفه کې د دې رکوټ اختر په میاشت کې په شوال کې د بی بی عائشہ صدیقہ او د حضور پاک واده شو. اوخیاره دومره ده چې د اوخیارتوب دومره اوخیار او عقلمن بنیادن په زنانو کې نه دی تیر شوی کم عقل او پوهه چې خدای دې له ورکړی و. ډېره زیات اوخیاره او پوهې بنیادم دی. عمر نه کمه ده، عمر یې ډېر زیات کم دی، خو اوخیارتیا دومره ده چې د حد نه وتې. د حضور پاک چې نورې څومره بیبیانې وې ټولې کونډې وې، واحد بی بی عائشہ صدیقہ وه چې دا پیغله وه، دا کونډه نه وه چې نبی علیہ السلام ته په نکاح شوې، او د حضور پاک په سره غیر اختیاري مینه هم ډېره زیاته وه. کله به د الله نه سوال کو، وی یا الله زما په وس او په اختیار کې خو چې څه دي، اللهم هذا قسمی فیما املک،
د خپلو بیبیانو په منځ کې چې کوم تقسیم کوم دا زما د خپل وس مطابق دی د انصاف مطابق کوم خو لا تلمنی فی ما لا املک وانت خدای ته چې په د کوم څیز اختیار منې مالک او زه مالک نیم په هغې مې مه ملا ما منیسه په هغې هغه د زړه نه زیاته مینه ده د زړه نه زیاته مینې د عایشې صدیقې سره وه د زړه مینه چې کوم د انسان د وس نه باري وی خدای په هغې ما مه ملامته کوه په هغې مې منیسه یو ځل بیبیانې راغونډې شوې نو خپل منځ کې سره اتفاق وکړو وی دا خلک چې تحفه او ډالۍ راوړي وی په هغه ورځ نبی علیه السلام له راوړي چې په کومه ورځ د پیغمبر علیه السلام د عایشې سره په کوټه کې د هغې نمبري خلکو ته پته و چې د حضور پاک خو دې سره هغه غیر اختیاري مینه ډېره ده نو چې تحفه به یې راوړله نو د هغې په نمبر کې به یې راوړه چې یې ورسره وخوري نو د الله رسوله نورو بیبیانو وی چې ته اعلان وکړه د صحابو ته چې یوازې د عایشې په نمبر کې ماله ډالۍ مه راوړی چې زه هرې بیبي سره یم نو ماله ډالۍ راوړی نو حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها یې پوه کړه وی دا خبره به ته د نبي علیه السلام سره کې نو چې نبي علیه السلام هغې له راغې نه هغې ورته وی صیب دا ټولې بیبیانې خفه دي ولې خفه دي وی تاله چې خلک تحفه راوړي د عایشې په نمبر کې راوړي چې د هغې کومه ورځ نمبري دوی ته حکم وکړه چې د هرې بیبي سره د ما نمبري ماله راوړی نبي علیه السلام ورته غږ ونه کړ هېڅ یې ونه بیبیانو د هغې نه تپوس وکړه وی تا نبي علیه السلام ته ووی وی ومې وی خو غږ یې ونه کړي بیا ورته ووایه خو چې حضور پاک بیا هغې له راغې نو هغې ورته بیا دا خبره وکړه نو بیا حضور پاک غږ ونه کړه نو نورې بیبیانو ته تپوس وکړو تا سوال جواب ورته موږ ورسوئ او وی څه ویاړو غږ یې ونه کړه وی داسې کوو چې فاطمې ته وایو بیبي فاطمې رضی الله عنها نو ټولو باقي بیبیانو بیبي فاطمې ته و چې ته بابا ته ووایه رسول الله مبارک ته چې خلکو ته اعلان وکړي چې یوازې د عایشې په نمبر کې ماله تحفه ډالۍ مه راوړی چې هرې بیبي سره یم نو ماله راوړی د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیہ السلام مبارک ته د بیبیانو دا سوه خبره وکړه نو هغې سره خو د حضور پاک ډېره زیاته مینه وه نبی علیہ السلام ورته فرمایي بې ای فاطمې لا توزیني فی عایشه وی د عایشې په مسله کې ما مه خفه کوه وی قسم دی چې زه بلې بیبي سره په کټ بستر کې ملاستیم وحی نه راځي او عایشې سره که زه په بستر کې ملاستیم بیا هم قرآن نازلېږي وحی راځي دا خو زما کار نه دی ما خو خلکو ته نه دی ویلي چې د دې په نمبر کې راوړی د خلکو خپله خوښه ده او په خپله خوښه راوړي ولې خلک منې کم او یو ځل حضور پاک دی بی بی عایشې صدیقې ته فرمایي وی عایشې وی هغه د جبریل ولاړ دی او پتا سلام وی ایو علیه السلام وی زما دې پې سلامي وی ترا ما لا ارا وی ته هغه ویلي چې دیني نه منو دا مبارکه بی بی وخت په سفر کې به نبی علیه السلام مبارک ته نو قرآندازي به یې کوله چې انصاف راشي نو کله به د یوې بیبي نمبر راووت نه به په سفر بوتله کله به د بلې نمبر راووت په سفر به یې بوتله نو اکثر دا به ورسره په سفر کې تله نو دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام سره پیاده به هم زه روانه وم نو وایي زه ته چېرته په لاره نیم مخکې شوی اگر چې زه ځوان وم او د حضور پاک عمر زیات و دې سره چې واده کو نبی علیہ السلام دا 450 یا د 350 کالو عمر زیات و زما عمر کم و خود دې چاته مخکې شوی نه او د حضور پاک مبارک متعلق صحابم دغسې فرمایي شمایل د ترمذي کې راځي چې مونږ به تیز تلو په لاره چې مونږ د نبی علیہ السلام راوالو او پیغمبر علیہ السلام به په عام چال روانو مونږ به کوشش کو او په عام چالو خو مونږ ته چېرته مخکې شوي نه
وی داسې به روانو لکه چې ځمکه ورته راغونډېږي نبي علیه السلام. نو په لاره به روانو وی ما به زور لګاو چې دته مخکې شم خو چا دته مخکې شوی نوم. وی د وفات نه مخکې یو کال په یو سفر روانو حضور پاک وجود مبارک لږ دروند شوی نو وی روانو نو وی دته لږ غوندې مخکې شوم چا قتلم ته مخکې شم. وی نبی علیه السلام مسکې شو وی ما ته وی چې تلکه به تلکه د نمبر دې رانه یوړه ښه نن رانه مخکې شوې اوس مې وجود دروند دی دروند. په یو سفر کې غزوه بنو المستلق ورته وي بخاري شریف کې راځي د سهار نه مخکې قافله یو ځای کې دمه شوه او نبي علیه السلام مبارک وده شو د بیبي عایشې صدیقې او امیل و هغه ترې ورک شو. نو صحابه ته وی چې د امیل پسې وګرځې را پیدا کړې والا. نو صحابه هغه امیل پسې ګرځېدل او دې کې سبا راوخت سبا راوخت اوبه نشته. نو خلک ټول ابوبکر پسې راغونډ شو وی ګوره د عایشې غلطۍ ته وګوره امیل یې روک کړی دی. نو دا د نبی علیہ السلام او صحابه اوس په امیل پسې سر کړي دي ګوري او نور راخیږي او اوبه نشته مونځ سره به څه کوو. نو بی بی عایشه د تیمم دا حکم لا نو نازل هغلته کې نه ګودر شته نه چینه شته نه کوي شته او نه نیر شته. نو عایشه صدیقه فرمایي دا بخاري شریف کې حدیث دی وی نبی علیہ السلام زما په دې کونډۍ باندې سر لګولی اودو او زه ناسته وم او زما پلار راغی وی دې ما ته خبرې شروع کړې چې ستا د لاسه د خلکو نه مونځ خرابېږي تا ولې د امیل خیال نه ساته چې امیل دې روک کړی دی او داسې ځای کې اوس قافله پرته ده چې نه اوبه شته او نه بل څه مسله شته او نور راخیږي مونځ د خلکو نه پاتې کېږي دا ستا د لاسه. نو وی زه به ابوبکر په دې تشي کې والم خپل پلار داسې ټونګې راکوله چې دا ستا د لاسه. نو دې ځای کې چې چاله غزار ورکوې خامخا بندړقي او په ما به ډېر تکلیف وخوړقېدم ځکه نه چې نبي علیه السلام سر مبارک زما په کونډۍ او هسې نه راویښ نه شي. وی دی که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک راویخ شو وی چی راویخ شو نا اللہ وحی نازل اکلا قرآن شریف کے آیت نازل شو تیمم چی کچر تاسو دا سے دے کے چی التو بنی تیلم تجدو ماءن فتیممو سعیدا طیبا تیمم ہوا ہے دا دوار اللہ سن پخور وہاں یا د ځمکې په حصه باندې یا په کاڼي او یا په تیږه په هغې دا دواړه لاسونه ووهه او یو ځل په مخ راکاږه ټول مخ باندې او یو ځل په ښي لاس باندې او بل ځل په ګس لاس باندې لکه اودس کې چې څومره لاس انځلې کېږي دا حکم نازل شو چې تیمم ووهئ. نو یو صحابي دی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اگر آگے ابو بکر توئی وی اے ابو بکر قسم دوی دیر خوش قسمت خلق یہ وی مسلمان تا چی کلم تکلیف رسیدلی دے نو استاسو پا برکت خدای پا مسلمان اسانتیا روستے دا گورا کدا عائشین امیل نوی رک دا تیمم حکم بنوی نازل خدای دا تیمم حکم نازل کتر قیامت پوری مسلمان تا خیر و فید و برکت و رسید. اے دا ابو بکر اولاد تاسو ډیر مبارک خلق ہے نو چې اوبه نی اوس لاول به طلب کې چې یو ځای ته لاړ شي اوبه دې پیدا نه کړې نو د شریعت حکم دا دی چې تیمم به ووایې ورې هغه چاله چې اوبه نی اوبه نه مونی یا هغه انسان که اودس کوي نو بیماری زیاتیږي بیمار دی او یا بیماری مرگ ترسیگی نقصان پیخی نو تیمم بوئی او تیمم با پسوے پا آغا سیز بوئی چی نوی لکیگی او نسوزیگی لازمک پیسا پا کاغذ با تیمم نوی دا سوزی پا کویلہ بنوی دا سوزی پا اس پا نبنوی دا وی لکیگی پا تانبا پیتل پلاشتک بنوی پا صادر او پا جامو با تیمم نوے دمون خلق پا صادر او پا جامو با دی تیمم وے ٹھیک تا بعض فقہاو
دا عمل لیکلی دی خو هغه څادر چې هغه د خاورو ډکي خاوره پې پرتی دوړه پې پرتی په دې کپړه د خاورې یو ته پروتي نو دا تا په هغه خاوره باندې چې په کپړه پرته ده په هغې دې تیمم ووه نو زمونږ په څادرونو خاوره یوسه اوس خلک په دویمه درېیمه ورځ جامې وینځي په دې خاوره نی نو زمونږ په دې رومالونو او په دې کپړو به تیمم نه وی په صفا تیږه هم تیمم والی شي پاک کاڼي اینځلې شوې کاڼي دی چې اړو خاوره پې نشته لازمه نه ده چې ته خاوره راوالې او په مخ یې ولګې او په لاسونه یې ولګې نه چې صفا سپین کاڼي دی یا د ماربلو کاڼي دی مثلا په هغې هم تیمم والی شي بلکې د تیمم طریقه دا ده چې دا لاس څنګه روبری کاڼي له یا ځمکې له یا تیږې له نو داسې له تس ورکړه چې خاوره ترې وغورځېږي نو بیا یې په مخ راکاږي او بیا چې دویم ځل تس ورکې نو بیا په یو لاس او پښې او بیا په ګس لاس ټول لاس به پې باندې به راکاږي بس په دې تیمم یو منځ هم کولی شي دوه هم پې کولی شي د اودس حکم یې دی بس د اودس قایم مقام دی چې داسې ځای ته ورسېدې چې هلته کې اوبه وي او یا بیمار یې جوړ شي نو بیا به خپل اودس وکړي د لوی بې اودسۍ نه هم تیمم والی شي یو انسان په لوی بې اودسۍ کې مبتلا دی یا یو زنانه په هغه خپلو بیمارو کې مبتلا ده چې بغیر د لمبلو نه کار نه کېږي نو ام تیمم والی شي د اودس په ځای او د لمبلو د دواړو په ځای تیمم کار ورکوي یو مسله داسې ده چې که مثلا یو سړی جنازه حاضری او کیږي د ده نه او اوبه شته خو دی که د اودس کوي نو جنازه ترې کېږي نو د جنازې خو بیا بدل نشته نو خیر دی که اوبه شته او ته په دې پوهېږي که زه اودس کوم نو جنازه رانه کېږي نو تیمم ووایه جنازې سره ځان شریک کا ځکه د جنازې بدل نشته او که عام منځ ولاړي جمع کېږي نو تیمم به نه وي اودس به کوې ولې که جمع د نه لاړه نو بیا ځان له منځ کولی شي که او که جنازه در نه وشوه نو ځان له خو جنازه نه شي کول نو زمونږ خلک د دې مسلې نه غلطه فایده لري لاړ به شي په مقبره کې به قبر ته ډډه والي او ګپې شپې به لګوي ټیم ورسره شته چې اودس وکړي اودس نه کوي نو چې جنازه څنګه راشي نو قبر ته کښېني ټس ټوس شروع کړي او په مخ او په لاسونو باندې لاس راکاږي نه دا حکم هغه چاله دی چې پیښ شو جنازه ترې کېږي او دی اودس کوي نو جنازه ترې کېږي هغه چاته دپاره دی هغه چا دپاره نه چې ګنټه او نیمه ګنټه مخکې تلي درته پته یې اودس نه کوي چې جنازه حاضره شي نو بیا ټس ټوس د جوړول نو دا تیمم حکم د بی بی عایشې صدیقې د برکت نه خدای پاک نازل کړ دا برکتی بنیاد د احد په جنگ کې چې کله مسلمانان شهیدان شو ډېر مسلمانان زخمیان شو نو دا بی بی عایشه وه د مدینې ښځو ته پته ولګېدله نو د مدینې ښځو مشکونه د اوبو راډک کړل او احد ته راوځغلېدل چې مسلمانان زخمیان دي خو به خامخا اوبه غواړي یو صحابي وی زما د قسم په خدای وی ما ام سلیم او بی بی عایشه په خپلو سترګو ولیدل چې په ملا باندې مشکونه را بار کړي د اوبو ډک او رامنډې والې او چې کوم په احد کې زخمیان وي د هغې په خولو کې به یې اوبه ورلول بیا به یې منډه کړې مشکونه به یې را ډک کړل نو بیا به یې اوبه د زخمیانو په خولو کې ورلولې دا خدمتونه هم کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری بیماری دې سره تیره شوې ده کله کور کې هر قسمه حالات هم راځي نو یو ځل ورته نبی علیه السلام فرمایي عایشې کور کې ښځه خاوند کله یو بل سره اختلاف راځي دې نه څوک نه خلاصېږي شیطان یو د پیغمبر سره نشته نور ټولو سره شته وی عایشې وی چې ته کله ما نه خوشحاله نو هغه ټیم هم راته معلومي او چې ته کله ما ته غصې ما نه خپې نو هغه ټیم هم پېژنم وی د الله رسوله په څه پېژنئ
وی چې ستا کله ما سره جوړی نو چې ته قسم خورې نو ته وایې چې ورب محمد زما یې د محمد په رب قسمي زما نوملی او چې کله ما نه خفی نو بیا چې قسم خورې نو وایې ورب ابراهیم زما یې د ابراهیم علیه السلام په رب قسمي اور تسوی وی دا اللہ رسول بالکل دا خبر دی تک تخلا اترک الا اسمک وی گوری صرف نوم دی بیا ناخلم ملکی می در سرمین وی گوری او یوزل بی بیانو دا نبی علیہ السلام نس جامی ٹکلے غوختے غربت زمانہ وانو دا سے وقتو چی بی بی عائشہ فرمائی وی دو میاشتی با پورا تیرش وی دریم میاش با مراخ کارشوا چه ما نستوقد بنارن اور بم نبلاو سبم خورل کجوره او بپاقی بم گزاره کرده نو چه بیا دا مالون رالل غنیمتون رالل نو خلق مالدار شو نو بیبیانو دا نبی علیہ السلام نا مطالباو کچه منگ لمس جامی ٹکڑے و کالیگان را پیدا کا حضور پاک وی ندا سنکی ستاسو جند نور و خضو نا جدا جندی خیر دوی مطالبه بار بار کوله دا خودو جامع خوخی نو پیزارم خوخی خود پیدا کړي خدای دا حسن دا پاره دا نو حسن او ډول د خود خوخی نو نبی علیہ السلام مبارک په دغه ورځ کې د یو څاروي نه راپروت او د خپې ختلې وه او دلته بیبیانو هم دا خپلې مطالبې کولې نو قسم یې وخوړ وی دا با یو میاشت تاسو تا ننزده کېږم نو بره د کوټې د پاسه کوټه و بالخانه پاغه کې دیرش حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی چې دا اگر وځې وې چې په مدینه کې یو پراپیګنډه شوې وه چې د روم بادشاه په مدینه حمله کوي او دا اگر وځې وې چې زه د پیغمبر علیه السلام په حکم قبا سره اوسېدم یو بیبي مې هلته وه وی زما یو ملګری و انصاري زما ګاونډي و نو یو ورځ به مدینې ته هغه ته نو چې ماښام به راغې د هغې ورځې ټوله کارګزاري به یې ما ته بیان کړه او بله ورځ به زه تلم ورځ به مې تېره کړه نو د هغې ورځې ټول که وحې به وه یا بل څه به مې دې ملګري ته ماښام بیان کړ وی زما دا انصاري ملګری په خپل نمبر کې مدینې ته کوش لا وی چې ماښام ماسخوتن راغې وی زما دروازې واله خو ډېره سختې واله آواز یې وکړه سمه هو سړی شته کور وی بس ما وی چې څه مسله پېښه ده لکه چې هغه د روم بادشاه رانږدې شوي د حملې دپاره وی زه باره ووتم چې لکه اجاء الغساني د غسان بادشاه راغی څه وی نه هغه والا خبره ده لویه خبره پېښه ده وی مې چې څه خبره پېښه ده وی نبي علیه السلام بیبیانو له طلاق ورکړی دی اوهو چې دا مې واورېدل نو له مې بس پرېوت چې خدای بیبیانو کې خو زما لورم ده یو پکې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لورم و حضرت حفصه وی مې چې زه د ما لور حفصه تباه شوه چې طلاق یې ورکړه خو دنیا کې هم ته جدا شوه او جنت کې هم ته جدا شوه لا سوچ خو د دې نه مخکې زه تللی وم او ما خپلې لور ته نصیحت کړی و حضرت حفصې ته چې بچې د نبي علیه السلام نه سامانونه مه غواړئ چې څه ته د ضرورت یې ما ته وایه وی بس څادر مې را په سر که او را په منډه شو مدینې ته راغلم وی چې رالم په جومات کې خلک ځای په ځای ناست دي او خفه دي څوک جاړي ورلم په حضرت حفصې باندې لور باندې هغې کور ته ورلم مې چې اطلقکن النبي صلی الله علیه وسلم طلاق یې درکړی وی هغې وی چې مونږ ته پته نه لګي واغه دی بالخانه کې بره ناست وی چې رالم بالخانې ته خیجم یو تور غلام دی په پوړو بره ناست دی وی ما ورته وی چې ما له اجازت وغواړه د نبي علیه السلام وی هغه ورغی او بیا راووت وی ما ته وی چې ستا ذکر مې وکړه نبي علیه السلام ته خو نه ها کوي نه نه کوي غږ نه کوي نو زه روان شم نو صحابو سره جماعت کې کېناستم خو بیا مې له زور راغی بیا رالم
وی ما ورته چې ورشه عمر له اجازت وغواړه. وی هغه کوټې ته ننوت واپس راووت. وی ما ته وی چې ما خو ته ستا نوم واخیست خو نبي علیه السلام نه کوي نه کوي. وی بیا را واپس شو. وی بیا ورغلم مې صبر نه شو. وی بیا مې ورته ووی چې بیا مې وی نه بیا راووت. وی چې ستا نوم خو مې واخیسته خو هېڅ غږ نه کوي. وی روان شم. وی دې کې راته غلام آواز وکړه چې راشه غواړم. د پاڼو په یو پوزکي باندې ملاستو او د هغې کجورو هغې پوزکي د نبي علیه السلام په دې وجود کې پټه جوړه کړې او کم بالښ باندې چې سر مبارک لګولی و هغه د سرمنې او دننه پکې د کجورو پاڼې وې د مالوچو په ځای او چې کوټې ته مې وکتل یو څو سرمنې پکې اویزاندې دي او هغه دارو چې دا سرمنو لپې سرمنې پې اوچۍ د باغت ورکې اپراتو یو منګید به پراتو. وی زه ودرېدم هیبت را باندې ډېر زیات و. د ړومبې مې فوراً د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو د الله رسوله یو تپوس کوم تا بیبیانو له طلاق ورکړی؟ وی چې نه ما هو طلاق نه دی ورکړی. نو ډېر زیات خوشحاله شم. وی ما وی چې الله اکبر د خوشحالۍ نه مې ووی چې د شکر دی چې دا مسله خو نه ده پېښه. وی بیا مې ورته وی چې د الله رسوله یو دوه درې ټکي خبرې وکړم اجازت شته د خوشطبعۍ یو خبره کوم. ګوره عمر څومره بهادر دی لیکن د نبي علیه السلام په مخ کې غږ نشي کولی. هیبت ته حضور پاک د ټولو خلکو نه زیات یو کا. وی ما ورته دا خبره وکړه چې زه یو ځل رالم او ما خپلې لور حبسې ته ووې او خبره اوږده ده هغه اوږده به درته وکړو. وی د الله رسوله مونږ د مکې خلک یو مونږ په ښځو زورور یو. په مکه کې د مکې سړي د مکې په ښځو زورور دي. ښځه غږ نشي کولی مونږ ته. وی چې مدینې ته رالو د مدینې په سړو ښځې زورورې دي. نو وی زمونږ ښځو د مدینې د ښځو نه چل زده کړو. نو یې کور مې یو ځل ښځې سره خبره کوله نو هغې راباندې اواز راوچت کړه. یمې چې ښه ماله به جواب راکړې په ما اواز راوچتی. وی ښځې مې ما ته وی چې ته د پیغمبر علیه السلام نه لوی سړی یې نبي علیه السلام سره خو خپل بیبیانې دغسې کله باسونه کوي. یمې چې ښه پیغمبر علیه السلام سره بیبیانې باسونه کوي دا زما لور خو به تباه شي. وینې غرالم بیبي حفصې له خپلې لور له. ما ورته چې تاسو نبي علیه السلام سره داسې باس ماس کوئ چې هغه او زمونږ خاوند دی مونږ خو ورسره خوش طبیعتي هم کوو. نبي علیه السلام خو د ښو اخلاقو خاوند دی. کله هغه اواز روچت کی مبارک کله مونږ ورسره ګپ شپ لګوو. مې چې ګورې بچې چې څه دې ضرورت ایمان به غواړې د حضور پاک نه به نه غواړې. بیا لاړه ام سلمې له هم د نبي علیه السلام بیبي وه زما رشته داره وه. یوازې چې ام سلمې د خدای نه ویرېږې او نبي علیه السلام چې څه وایي چې خولې نه ونه باسئ ګورې تباه به شئ. وی هغې ما ته وی چې عمره یو خو توزګار هر څیز کې مداخلت کوې. مونږ پېښه او زمونږ خپل خاوند پېژه نیک بخته ځه زمونږ څه کې او زمونږ په ښکلې پیغمبر دی مونږ یې په مزاج پیو. وی چې دا خبره مې نبي علیه السلام ته وکړه نو لږ غوندې موسکې شو. بیا مې ورته وی چې یو خبره بله وکړم صاحب. وی وکړه. ما ورته وی چې ګوره دا فارسیان او رومیان خدای نه مني او څومره مالونه او دولتونه دي او مونږ خدای منو زمونږ مال دولت نشته نو لږ غوندې الله نه سوال وکړه چې لږ مال دولت راکړي. چې راکړي مال دولت نو بیا به دا ښځې دا مطالبې نه کوي مال به ډېري که نه. وایي چې دا خبره مې وکړه نو نبي علیه السلام بیا ملاستو یا کېناست او غصه شو سترګې مبارکې او پړسې دی. وی افی انت ابن الخطاب دې سوچ کې پروت دی هغه خلکو لکه الله دنیا فراخه ورکړې ده نو دقه دنیا ده. دنیا کې خو نیک کارونه هم کوي که کافران د هغې بدل وله خدای په دنیا کې ورکوي او زمونږ د نیکو اعمالو بدل خدای مونږ له آخرت له ساتلی.
یو کم دیر شروع دے تیرے کڑی پا دی بالخانہ کی نمیاشت قسم خوڑ دیو جماعت تے پوڑے و پاغیب جماعت تا کدیدو بیا بخطا او سمودے اخپا خطر ونو را کدیدم نبرا بے منسکاو یو کم دیر شروع دے چی پورا شوی نو را کس اس گورا عائشہ دونا بی بیان دمر مین لری چی را کس شوی دا اللہ رسول تا خود میاشت قسم خوڑ لیو او نن خو یو کم دیر شروع دیو شوی او زی شمیرم یو روز در پس شمیرم یو کم دیر شروع دی تیرے شوی قسم خوری دا میاش خوڑا لیو حضور پاک کو فرمائل وی دا میاش دا یو کم دیر شروع نو قرآن حکیم کی اللہ آیات نازل کروں بی عائشہ تاوی طولو دا مخ کے سنگرے ان کنتن ترید یا ایوہ النبی قل ازواجکا اے پیغمبر دی بیانو تا دیو آیا ان کنتن تردن الدنیا وزینتها ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن متاعا فتعالین امتعکن ان كن تردن الله ان كنتن تردن الدنيا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا کہ دنیا ہم خواہ خی او دا دنیا سامان راش دربا کم خزان نبم جدا کو دول سنگار والا خزم ادنا پکا بیابم خوشی کن وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تاسی دے او کہ اللہ و رسول و خیرت ہم خواہ خی دنیا کے بشینق والے خیرت کے دل اللہ ساتھ لے دے اس عائشہ خواہ کما خواہ خیق کا دنیا اللہ رسول خیرت خواہ خیق کا دنیا خواہ خیق فعائشی دا سیو کا فیصلہ در مکہ و مور پلار سر پا کی خیر دے مشورہ کا ویدہ نبی علیہ السلام دا خیالو چی دا ما عمر خو کم دے نو آسینا پا تلوار پا جذباتو کی چی در دنیا والا فیصلہ ہونا کم ویدہ کہہ راتے ہوئے چی مور و پلار سر مشورہ کا دکا مور و پلار خو بخا مشورہ را کئی وی ماو توی سیب ستا پا حق کی بدا مور و پلار سر مشوری کو بخاری کی حدیث ستا پا باپ کی بدا مور و پلار سر مشوری کو بل ارید اللہ والرسول دا خدای و رسول خوانم وی ماو توی چی دا اللہ رسول نورو بی بیانو تا دما دا خبر مکوا مطلب میں داو دا کب بلا جو بی بی پا کی دنیا خوخا کی نو لگی خوبا کمی شکینا لکی بی دعوا وی نبی علیہ السلام بی چی نزا اللہ اگا کس پیدا کرلم چی خلقو تا سانتیا و رسو ستا مشورہ بمیم طول بی بیانو مافی و غختے من اللہ و رسول خیرت وارو دنیا نروام یو سورت نور سورہ نور دا غیر لویا حصہ خدای دا عائشی بی بی پا صفت کے نازل کرے منافقانو سے الزام لگو لے پا عائشی بی او پاغی رسول اللہ مبارک دیر زیاد پریشانو لگنا دیر اللہ قرآن حکیم کے آیت نازل او آگے خلقو تا سخت وعید را گئے چکم خلقو دے الزامو دے لگولیو پا نبی علیہ السلام مبارک پر او پیغمبر علیہ السلام مبارک دا عائشی صفت کو الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات چہ دا پاک خلق خد بم پاکی تو چہ پاکی بی بیان رم پاکی دی یو سورت اللہ یہ اکثر ہی سردی پا حق کے نازل کرے پیغمبر علیہ السلام مبارک بہت دا خوش طبیعتین حمیراء وے حمیراء دا مصغر لفظ دے تصغیر دے دا حمراءو او حمراءو دا احمر مؤنث دے پختو کے ورطا سربنے وے درنگ نلگا سربے خنوا یو دل ورطا نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل وے حمیراء وے چوبوس کی باقی مالا روا وے سیب تاسو مخ کے اس کے وینا تو اس کا تو چیغیو بوس کے لئے باقی نبی علیہ السلام نراؤنے نو حضور پاک تے تپوسو کو وی شنڈی دی پا کم دے پرتے وے وی سیب پا دے دے پرتے وے نو نبی علیہ السلام دا عائشہ دا شنڈو پا دے اخپلی شنڈے کے خواب برا اخلاق دیتا ہوا
زمون خلق بس ابداسي وکي تا نه مخکې ښځه اوبوس کی سوال نه پیدا کی او چې بیا اوبوس کی او تاله راوړي نو پاغه جام به اوبوس کی جامل تل مردار اسخا شونډې دي نیولې ورشه شابه شوړه کا خخوی به بیبیانو سره استعماله تو حضرت نبی علیہ السلام فرمائی عرب چې اندوانه خوري وسره کجوره خوري وی اندوانه سره چې کجوره یو ځای کې او دا څنګه خوږی وی دقسې ماته خوږی او ته څه وایي وی د الله رسوله شات چې اندوانې سره ملګری کې قسم دی چې د هغې نه راته زیات خوږی دا اخلاق به استعمالو نارې لوږې تندې به پاویم تیرې دی غږ بیا نه کاو نبی علیہ السلام مبارک چې وفات شو عمر څومره و د 18 کالو وه چې حضور پاک وفات شو دومره کم عمر او د نبی علیہ السلام د وفات نه پس په کور کې دننه پرده تړلې وه کور کې دننه دروازې نه دننه نو لوی لوی صحابه به راتل او د احادیث او مسلو تپوسونه به یې نه کول صحابه پخپله وی چې مونږ به مسله کې ونختېدو نو عایشې بیبي له به لاړو نو هغې سره به وجدنا عندها علما هغې سره به د هغې حل موجود و سخي څومره وه الله اکبر حضرت معاویه رضی الله عنه د شام نه ورته 100,000 درهم راولېږل 100,000 درهم به غالبا چې نن سبا ګمان کوم چې نن به څه 45 لکه روپۍ جوړېږي پاکستان او د دې روجه وه چې هغه خو به غټې غټې روپۍ وې چې راوې غورځول انوکرې ته وې اله کاسې ډکوه ویشه روجه ماتي ته چې خبره ورسېدله په ځای یو روپۍ هم نه وه ټولې ویشلې وې نو چې روجه ماتي وخت شو نو هغه خادمې ته وایي روجه ماتې راوړه وي څه راوړم وی نشته وی د الله نیکبخته چې دومره لک درهمه دې ویشل نو 1 روپۍ خو به درته پرېښوه چې اوس هم پرې روجه ماتې خو راوړې وې نو دا ورته وایي چې اوس راته یادی نو وختي به دې راته یاده کړې وه که دومره سخي وه چې دا پته ورته نه لګي چې ماښام به روجه ماته هم څه به خورم ټولې هر څه خیرات کړ او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د مکه کې د خلافت دعوه یو زمانه کې کړې وه نو هغې وله روپۍ راولېږلې د راهب نو دې خیرات کړې نو هغه وله بیا راولېږلې نو دې بیا خیرات کړې نو هغه وله بیا راولېږلې نو دې به خیرات کولې نو د عبدالله ابن زبیر خورایو د هغه د خولې نه دا ټکې وخته ویره د ما له ترور دې سمه شي نه مور خورې وه دا دې سمه شي د دې دومره خیراتونو نه یعنی بیا به 1 روپۍ هم نه ورلېږم خبره دې ته راورسېده وی ښځه ما دا خورئ ما د صدقې او د خیرات نه منې کوي ما خو د پیغمبر علیه السلام تربیت حاصل کړی حضور پاک د وفات په وخت کې بیمار دی بیمار او بی عایشې ته سر روچت کا وی هغه روپۍ چې پرتې دي په تاخت کې هغه شابه خیرات کا نو بیا چې په هوش کې راغی نو بېهوشه شو چې هوش کې راغی نو یا روپۍ خیرات کا نو چې بیا بېهوشه چې هوش کې راغی وی عایشې هغه روپۍ دې خیرات کړئ وی د الله رسوله ته تکلیف کې نو تا نه پاسېدی نه شم تا نه پاسم وی شابه ستا په پیغمبر څه ګمان دی چې خدای له ملاقات ته ځې کور کې دې روپۍ پاتې ما د نبی علیہ السلام نه صدقه زده کړې ده وی ښځه وی زما خورئ دا خبرې کوي وی قسم دې کوه سره مې خبرې وکړې ما د صدقې او خیرات نه منې کوي قسم یې وخوړه هغه راغې جرګي منتونه کوه خو عایشې بار چاته وي چې مال یې مه راولې ما قسم کړی نه کوم سره خبرې دا ما دې ما د صدقې نه منې کوي اخره کې عبدالله ابن زبیر خو وی چې دا خو زما ترور ده او د نبی علیہ السلام مبارک بیبي ده داسې چې ته پرېښودی شه نو د پیغمبر علیہ السلام ماماخیلو د بنو زهره قبیلې حضرت مسور ابن مخرمه رضی الله عنه او عبدالرحمن ابن عوف دی راغونډ کړل چې تاسو د پیغمبر علیہ السلام ماماخیل یې نو ستاسو خبره به ومني ما له جوړه وکړې ترور سره وی ښه نو چې دروازې ته ورغلل په دروازه دننه پرده وه بله نو مسور ابن مخرمه او عبدالرحمن ابن عوف آواز ورکوي ام المؤمنین
د مسلمانانو مور مونږ دردن نشو داخل شو او د عبدالله ابن زبیر ځان سره په ترخ کې پټ کړی وی او راځئ څوک یې د فلان کې فلان کې فلان کې وی راځئ وی ټول درځو او وی ټول راځئ هغې ته خو پته نه وه چې عبدالله ابن زبیر ورسره پټ دی څادر کې وی ټول راځئ نو ورننه وتل نو دوی خو د پردې نه پورې غاړه ودرېدل او عبدالله ابن زبیر خو یې خوری و نو هغه د پردې نه دننه وننه او بیبي عایشې ته کله په لاسونه ښکلی او کله وله ملا ښکلی چې ما معاف کا ما معاف کا ما غلطي کړې ده وی نه دې معاف کوم ما قسم کړی هغه نور صحابه مو ورته وی صاحب معاف یې کا وی ښځه معاف مې که نو چې قسم څوک مات کي نو څه به کوي لسو مسکینانو له به 2 وخته ډوډۍ ورکوي او یا دا دی چې لسو مسکینانو له دې جامې والي او یا دی 3 روجې ونیسي که وسې نه کېږي لا یا د مریی ذات کی مثلا دې زمانه کې مریان نشته نو عایشې صدیقې په هغې قسم کې 50 مریان آزاد کړل او چې بیا به مو ته قسم رایاد شو نو دونه اوښکې به یې ته وبهېدې چې لوپټه به یې لمده وه دومره مبارکه بیبي سخي ښځه وه 45 کاله د نبی علیه السلام نه پس د کونډوالي ژوند تېر کړی 45 کاله او چې وفات شوې ده نو دا سن 55 هجری کې 55 هجری کې 56 هجری کې وفات شوې ده 56 هجری کې او 58 یا 56 کاله عمر او حضرت ابو هریره رضی الله عنه جنازه کړې ده لیکي هغه مقصدي خبرې له راځم تاسو ته به پته لګېدلې د دې مبارک والي حضور پاک اخیری بیماری دې سره تېره کړې وی د مدینې قبرستان ته تللی چې واپس راغی وی نبی علیه السلام مبارک ته ما وی چې وا رأسا سر مې مات شو عایشه وی زما سر خوږېده وی مې چې سر مې مات شو سر مې خوږي وی نبی علیه السلام وفرمایل بل انا وا رأسا عایشې زما سر خوږېږي وی مې چې د الله رسوله زما په سر ډېر درد دی نو نبی علیه السلام ګورې خوش طبیعتي م وه ډېر خوش طبعه وی راته وفرمایل چې عایشې که زما نه مخکې مړه شوې سر دې خوږېږي او مړه شوې نو ته ولې خفه کېږې جنازه به دې وکړم او په خپل لاس به دې قبر ته دننه کړم نو وی زما خو سر خوږېده نو ما ورته وی چې او ته جوړ زما په مرګ خوشحاله په ما به جنازه وکړې او قبر ته به مې ښکته کړې نو مازدیګر به بله بیبي کړي کړ وی حضور پاک وخندل چې نه عایشې داسې نه ده ستا سره خوږې به جوړ شي او زما دا نه جوړېږي دا زما اخیری بیماری ده نو بیا بیبیانو سره یو ورځ به یو بیبي ده ته نو څو ورځې خو خپل نمبر کې وچلېد په آخره کې بیا نشو ګرځېدی د عایشې په نوبت کې بیماري جوړم شو د هغې په نمبر کې زیات هم شوه نو بیبیانې راغونډې کړې وی این انا غدن وی سار نه به د کم ځای د کمې نمبر دی این انا غدن د کمې نمبر دی کم ځای نو بیبیانو ته خو پته ولګېده چې تا ته خو نمبر معلوم دی خو لکه پته ولګېده چې نور ګرځېدې د الله رسوله چې کم ځای دی خوښه یې هلته یا وی ښه د عایشې کوټه کې دی جومات ته کړکۍ مو د کوټې جومات ته نو جومات ته هم د هغې نه ته نو عایشه بیبي وایي چې د بیمارۍ دا ټولې ورځې زما په کوټه کې تېری شو او وی چې کله وفات کېده نو زما سینې ته یې ډډه والی و ما ته یې ډډه والی وی ډډه یې والی ده زما رور راغی عبدالرحمن هغه سره مسواک و نو حضور پاک هغه مسواک داسې په شوق وکتل وی ما ورته وی چې آخذه لکه دلی صاحب راوالم ته وی سر مبارک یې وړکم چې وی راوا مې غشت نو چې خوله کې ومنډه نو لږ کلکو وی ما ورته وی چې اولینه لکه درته نرم کم الله رسوله وی او نو ما په خپل د حضور پاک د خولې نه مې راوویسته نو په خپلو غاښونو نرم که زور مې ورکه چې نرم مې که نو بیا مې وله ورکه نو ډېر خشته مسواک یې ومږ
ډېر ښکلی وایي داسې مسواک چې ته په ژوند نه ومږئ لکه دغه وخت کې ومږه او چې مسواک نه فارغ کړو لاس مبارک یې ښکته کړه نو روح پرواز وی قسم دی که پې پیش شوی دومره مې ترې واورېدل د وفات نه مخکې چې اللهم الرفیق الاعلی اللهم الرفیق الاعلی دی ووی چې هغه لوی ملګری غواړم او دا آیت نیمګړی وي چې مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا یو حدیث پته مې اورېده وی ارا مخکې شو چې نبی علیہ السلام به فرمایل چې پیغمبر سره آخر وخت کې فرشته د مرګ مشوره کوي وی چې دی وی چې هغه لوی ملګری غواړم وی ما پوه شوم چې جبریل راغی مشوره یې ورسره وکړه مونږ یې پرېښودو لوی خدای واغشت نوی زمان بختور بنیادم بل شتا چې زما غیږ کې د حضور پاک روح مبارک پرواز کړی او آخر وخت کې زما د حضور پاک لاړې خدای یو ځای کړی دي د هغې مسواک ما خوله کې و او زما د هغې خوله مبارکه کې و او ای زما کور کې بیماری تیره کړه زما په کوټه کې دننه دفن شو روزه مبارکه د حضور پاک مبارک قبر مبارک د عائشې بی په کوټه کې دی زما په کوټه کې دننه دفن شو ووایه وي زما نه زیاته بختوره څوک شته نشته نو وي زما نیکه واده د شوال په میاشت کې شوی د رکوټې اختر نو که د رکوټې اختر په میاشت کې نیکه واده سپیري نو بیا زما نه بختوره زه بیا ولې دونه بختوره یم د هغه زمانه کې دا رواج دا د ښځو رواجونه دي د ښځې رواج خلي که د عایشې طریقه ښه ده او د حضور پاک طریقه ښه ده نو د رکوټې اختر په میاشت کې یا د اخترونو په میاشت کې نکاح کول اصل کې دا شعل او اشاله نقصان ته وایي نو دا یو لغوي معنا ده چې شوال کې چا نکاح وکړه نقصان وي دا غلطې خبرې دي لغوي معنو لاړو سے اعتبار نه دې میاشت کې یا د اخترونو میاشت کې نکاح کول سنت دي ښه سپیره نه دي بختور شی دی د نبی علیہ السلام طریقه ده نو حضور پاک فرمای وی د عایشې فضیلت په ښځو داسې دی لکه په ښوروا غوښه که چې ډوډۍ ماته کې د هغې فضیلت په نورو خوراکونو پسته شي معدې لم فایده ورکوي او ټول خوراک مخلوط شي صحت لم طاقت ورکوي لذیذ او مزیداره می او خیر د بدن پکې زیاتی دارنګې د بی بی عایشې نه خدای پاک امت ته ډېر خیر رسولی 2210 احادیث ته نبی علیہ السلام ته دې نه امت ته رسېدلی دی نو دا رواجونه به د سنتو مقابله کې نه اخلو ښه موږ مسلمانان یو په نبی علیہ السلام مبارک مو ایمان دی موږ به د پیغمبر علیہ السلام مبارک په سنتو عمل کوو په دې میاشت کې دا رواج چې نکاح نه کوم او واده نه کوم سپیره به شي چې دا غلط رواج دی او غلطه خبره ده اوکې پکې نکاحونه ودونه په دې میاشت کې او په دې اخترونو په دا میانس کې نکاح به هم بختوری او واده به هم بختوری رب العالمین دې موږ له خیر او برکت نصیب یو بنده نه مونځونه قضا شوي دی هغه به یې د کم حساب لګوي که ورته یاد وي د مونځونو چې دونه قضا دي خو دې کې او که ورته یاد نی چې ما نه څونه قضا دي نو هر یو مونځ چې کوي لکه مثلا د ماسپښین نو اول ماسپښین دی یادوي چې په ما څومره مونځونه قضا دي په هغې کې د اول ماسپښین راګرځو نو چې هغه یو یې راوګرځو اوس ورپسې هغه دویم کې شو هغه اول پاتې شو که هر یو کې د اول یادوي بس هر یو کې د اول یادوي نو چې کوم راګرځئ اب ختمیږي بل به پسې اول کېږي هر یو کې د اول یادوي اول مازدیګر یا اول ماسپښین یا اول ماسخوتن دا قضا مونځونه راګرځوئ ښه چې چا باندې توبه هم ورسره وباسئ او قصدن مونځ مه قضا کوئ یو بنده جماعت سره په دریم رکات کې یا څلورم رکات کې یو ځای شو نو دی به بیا په لومبي رکات کې تشهد کوي او که په دویم رکات کې وي نو مسلې دي دوه لیکلي دي که نه که په دریم رکات کې اعلان دی کوه سره دریم نو دریم یې مه کوه څلورم یې مه کوه امام سره به قاعده وکړي قاعده ده اوله قاعده شوه بیا به پاسې خپل دوه رکاته به وکړي نو بیا به ځان نه خپله قاعده وکړي
او که په څلورم کې ملګری شو څلورم دا چې څلورم رکعت اعلان دی نو چې یو رکعت ورپسې وکړي نو قاعده به وکړي د دوه پوره شو نو بیا چې دوه کړي نو سلام قاعدې سره سره د شریف پردې نه د رشته دارۍ پاللو څه طریقه ده رشته دارۍ پاللو دا طریقه ده چې کم د رشته داري نو ورسره خپل تعلقات قایم ساته خیر ښېګړه ورسره کوه غم ښادۍ کې شرکت کوه کم کسان رشته دارانو کې حاصل رشته داران خو ډېر شي دي رشته داران خو چې دا ته ورته سوی دغه رشته داران دي که نه چا سره نسبي رشته ده دا هم رشته دار دی او چې کوم کسانو سره د سخرګنۍ رشته ده دغې ته هم رشته دار وایي او چې کوم کسانو سره د تیده رودو رشته ده نو هغې ته هم رشته دار وایي د بشریان یو ناته وی درسته به وی بیا بشریان کم ځای کې ناوخت لري خبره نه شو کولی ناوخت لري ټیم پورې دعا وکړئ الله ته زموږ نه راضي شي خدای ته موږ له خیر د دنیا او د آخرت راکړي او الله د دې رسمونو د رواجونو نه محفوظ ساتي او د نبی علیه السلام مبارک په طریقه او په نقش قدم او عمل نصیب کې او زموږ بیبیانې د بیبي عایشې په شانتې اخلاق نصیب کې د هغې په شان پرده او سخاوت نصیب کې او موږ له د حضور پاک مبارک او صحابو اخلاق نصیب کې